بسم الله الرحمن الرحیم. د کلاس 6 جنرال ساينس د شپږم کلاس جنرال ساينس دی. مونږه اولنی یونټ ختم کړی دی، اوس دویم چپټر ته مونږ ورسېدو. دا به شروع کوو په دې ویډیو کې. خو د دې نه مخکې که تاسو زما په دې چینل کې نوي یې یا تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه یې اوسه پورې، نو زما چینل سبسکرایب کړئ. د هغه فایده به دا وي چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم هغه به تاسو ته په ټایم باندې دررسي. بل زما دا ویډیو د خپلو ملګرو سره هم شیر کوئ، او چې تاسو څه زده کړه کوئ نو دا راته خامخا په کمنټ سیکشن کې لیکئ چې زما دا کار فایدهمند دی که نه، تاسو ته فایده کیږي که نه کیږي. اوس چپټر نمبر 2 چې کوم دی نو په جنرال ساينس کې د شپږم کلاس او هغه دی یونټ 2 دلته لیکلی دی په پیج نمبر 13 نمبر صفحه باندې، ریپروډکشن ان پلانټس. د دې چپټر نوم دا دی ریپروډکشن، هغه عمل ته وایي، دې ته عملي تولید وایي، د نسل زیاتول. په ساده پښتو کې مطلب دا دی په بوټو کې د نسل زیاتول. ریپروډکشن هغه عمل دی چې د دې په ذریعه باندې سال لرونکي خپل نسل زیاتوي. نو دا به مونږ وایو، خو په بوټو کې به وایو چې ریپروډکشن ان پلانټس، چې بوټي په بوټو کې د نسل زیاتوالی. دا بوټي خپل نسل څنګه زیاتوي دا خبرې مونږ په دې چپټر کې کوو. نو ډایرکټ زه بس سیده باندې ځم خپل ټاپک ته شروعات کومه. 14 نمبر صفحه باندې دوی ورکړي دي چې ریپروډکشن ان پلانټس یو لرن اباوت سم لایف پروسیسز ان پریویس یونټ. په تیر شوي چپټر کې یونټ کې تاسو چې دی نو د ژوند بنیادي څه کارونه ویلي وو. لایف پروسیسز د ژوند هغه بنیادي کارونه چې کومي که نه د سال لرونکي په وجود کې چې کېږي تاسو ویلي وو پکې. نو په هغه کې تاسو دا ویلي وو چې سال لرونکي د خپل ژوند ساتلو جاري ساتلو دپاره چې دی نو خپل نسل هم زیاتوي. دا خبره دقه ځای ته اوس ودرئ. نور هم ډېر کارونه کوي، غټېږي که نه، مختلف ارګن سیسټم تاسو ویلي چې دا یوځای کېږي، سال لرونکی جوړوي، سال لرونکی بیا غټېږي، بیا به خپل نسل زیاتوي. نو تاسو ته وایي چې تاسو لایف پروسیسز د ژوند څه بنیادي کارونه په تیر شوي یونټ کې ویل دي. one of them is reproduction. په هغه کې چې دی نو یو ریپروډکشن دی، د نسل زیاتوالی، چې د سال لرونکي به خپل نسل زیاتوي. د پروسیس اف پروډیوسینګ نیو ارګانیزم فرام دیر پیرنټس از کالډ ریپروډکشن. ریپروډکشن څه ته وایي؟ عملي تولید د نسل زیاتوالو د عمل. دا داسې عمل دی، داسې پروسیس دی، عمل دی پروډیوسینګ چې په دې کې پیدا کېږي نیو ارګانیزمز، نوي سال لرونکي فرام دیر پیرنټس، د خپل مور او پلار نه. پیرنټس مور او پلار ته وایي چې کوم د مخکې نه موجودي، کوم سال لرونکي او نور سال لرونکي پیدا کوي، خو چې دا مخکې ته موجودي دغه ته پیرنټس وایي. نو دغه عمل ته ریپروډکشن وایي، عملي تولید ورته وایي. خبر اسانه ده چې هغه عمل چې په هغه کې سال لرونکي نوي سال لرونکي پیدا کېږي د خپل مور او پلار نه. دا یو بنیادي عمل دی ریپروډکشن. دا به تاسو اوس مخې ته وایي ریپروډکشن انشور دیټ ا ګروپ اف ارګانیزم ډز ناټ ډسپیر فرام ارث. ریپروډکشن چې کوم دی د نسل زیاتوالي د عمل چې په سال لرونکو کې دی، دا خبره یقیني کوي چې دیټ ا ګروپ اف ارګانیزمز، چې د سال لرونکو یو ګروپ ډز ناټ ډسپیر فرام ارث، چې دا د ځمکې نه نشي ورکېدی، غایب کېدی نشي د سال لرونکو یو ګروپ. نو دا خبره چې یقیني کوي او انشور کوي، نو دا عملي تولید د نسل زیاتوالی دی. که نسل زیاتوالی نه وی نو د سال لرونکو ګروپونه به ختمېدی د مخ د ځمکې نه. خو دا خبره د یقیني کړل د عمل چې د سال لرونکو ګروپ چې کوم دی او قسمه قسم سال لرونکي تاسو په دې دنیا کې وینئ، نو هغه د دې وجې نه موجود دي، ډسپیر کېږي نه، غایب کېږي نه، ځکه چې هغه ریپروډکشن کوي، خپل نسل وخت په وخت باندې زیاتوي. This process is very important for the continuation of life on earth. وایي دا عمل ډېر زیات ضروري دی، ویری امپارټنټ دی فار د کنټینیویشن، د جاري ساتلو دپاره، اپلای لایف، د ژوند د جاري ساتلو دپاره ان ارث، په ځمکه باندې. په ځمکه باندې دا عمل، دا ریپروډکشن عمل ډېر زیات ضروري دی چې دا ژوند جاري وساتي د سال لرونکو. نو اهم او بنیادي عمل دی دا ریپروډکشن په سال لرونکو کې. پلانټ ریپروډیوس بای 2 ویز. دلته خبره دا چپټر چې کوم دی نو دا ریپروډکشن ان پلانټس دی. مونږ دا خبره کوو چې په بوټو کې نسل څنګه زیاتېږي. نو وایي پلانټس ریپروډیوس بای 2 ویز. بوټي په دوو طریقو باندې خپل نسل زیاتوي. نمبر 1 د اټ از هغه دا دي سیکشوال ریپروډکشن. یو به داسې قسم ریپروډکشن کوي خپل نسل به زیاتوي چې هغه ته سیکشوال وایي. سیکشوال دې ته جنسي تولید وایي. مطلب دا دی چې په دې کې به زنانه او د نارینه ضرورت وي. ان ای سیکشوال ریپروډکشن، او دا د تولید هغه قسم دی چې دې ته غیر جنسي تولید وایي. په دې کې به د نارینه او د زنانه ضرورت نه وي، بلکې د یو بوټي نه به چې دی نو بل نسل زیاتېږي. ډو یو نو داسې تاسو له درکړی کوېشن مارک چې پیسې لګولی دی، وایي تاسو ته پاته را د پارټ اف پلانټس کین بي ډیوایډ انټو 2 ګروپس. د بوټي حصې دوو ګروپونو ته تقسیم شوي دي. د اټ از ریپروډکټیو ان ویجیټیټیو پارټ. یوې حصې ته چې دی نو تولیدي حصه وایي، او بل ته غیر جنسي غیر تولیدي حصه وایي که نه. لکه د بوټی وایي دوه حصو ته تقسیم شوی دی، دوه ګروپونو ته، یو ته ریپروډکټیو پارټ وایي، یو ته ویجیټیټیو پارټ وایي. ریپروډکټیو پارټ د بوټي هغه حصه ده چې د په ذریعه باندې به دا خپل نسل زیاتوي، او دا بل چې دی نو ویجیټیټیو پارټ دی. ویجیټیټیو پارټ د بوټي هغه حصه ده چې د په ذریعه باندې به دا خپل نسل نه زیاتوي، هغه ته غیر جنسي حصه وایي که نه. ریپروډکټیو پارټ انکلوډز اونلی فلاور. وایي دا ریپروډکټیو حصه چې کومه ده جنسي حصه د بوټي.
په دغه کې صرف او صرف ګل دی. نو د ګل په ذریعه باندې صحیح خبره ده چې تخم وي، نو تخم په ذریعه باندې بیا چې دی نو نسل زیاتېږي. او د ګل حصې به هم تاسو ویلي یا به ووایي په روانو یونټو کې یا په دې کې. while all other parts are called vegetative parts including root, stem and leaves. د ګل نه علاوه چې نورې کومې حصې دي د بوټي دغه ته vegetative part وایي، غیر جنسي حصې ورته وایي. لکه په دغه په وجه باندې نسل نه زیاتېږي د بوټي، لکه including root, stem and leaves، لکه تنه ده او جرړه ده او پاڼې دي که نه. تاسو بیا په ځینو بوټو کې دا خبره وکړئ چې د بوټو دا ویجیټیټیو پارټس کم دي، روټ، سټیم اینډ لیوز، د دې نه هم د بوټو نسل زیاتېدی شي، خو هغه بیا لکه ریپروډکټیو حصې خو دغه نه دي، خو نسل ترې زیاتېږي، نو هغه ته ایسیکشوال ریپروډکشن وایي. هغه به د ریپروډکشن په قسمونو کې وایو. دلته اوس دوی ورکړی دی سیکشوال ریپروډکشن. چې مخکې ته لاړ شو په دې ټاپک کې نو ستاسو ذهن به کلیر شي. وایي ډو یو لایک ټو ګرو پلانټس. تاسو دا خبره خوښه ده، تاسو خوښوئ چې بوټي نال کوي وکرئ، بوټي نال کوي تاسو، غټول د بوټو خو ستاسو خوښ دي، مطلب یې دا دی. هیو یو ګرون ایني سیډلینګ. وایي تاسو چېرته یو وړوکی بوټی نال کړی دی، سیډلینګ وړوکي بوټي ته وایي، ستاسو نه تپوس کوي. بیا وایي چې all flowering plants can be grown from seeds. ټول ګل لرونکي بوټي، flowering plants ګل لرونکي بوټي can be grown غټولی شو مونږه from seeds د تخمونو نه. دا بیا خبره وکړه. بیا وایي چې sexual reproduction involves the fusion of male and female gametes. sexual reproduction څه ته وایي؟ مونږ دا ټاپک شروع وکړو که نه چې sexual reproduction ته اوس وایو چې په سالرونکو کې د نسل د زیاتوالو دوه طریقې دي، یو سیکشوال دی یو ایسیکشوال دی. نو سیکشوال دی ته جنسي تولید وایي، د نسل جنسي تولید دی ته وایي چې یاره په دې کې زموږ سره د زنانه او د نارینه دواړه ضرورت وي. نو دلته یې ورکړی دی دا دی چې سیکشوال ریپروډکشن انوالوز، وایي سیکشوال ریپروډکشن کې زموږ سره شامل دي د فیوژن رایوځای کېدل اف میل د نارینه اینډ فیمیل او د زنانه ګیمیټس د خلیو. ګیمیټس چې کوم دي نو د نسل د زیاتوالي لپاره چې د زنانه او د نارینه کمې خلي هغه ته ګیمیټس وایي. نو وایي سیکشوال ریپروډکشن جنسي تولید چې دی نو دا د تولید هغه قسم دی په بوټو کې چې په دې کې به زموږ سره فیوژن کېږي، رایوځای کېږي به میل د نارینه اینډ فیمیل او د زنانه ګیمیټس خلي. بیا به څه چل کېږي؟ د میل ګیمیټس آر انسایډ پولن ګرینز. د نارینه ذات چې دا کمه حصه دا کم ګیمیټس دي خلي دي دا په پولن ګرینز کې وړې وړې ذرې چې کمي هغه بار غوندې کې چې هغه دانې شانتې چې کمي تخم غوندې په دې ګلونو کې. وایي د میل ګیمیټس آر انسایډ پولن ګرین. د نر دا خلیې چې کمې دي دا په پولن ګرین کې دننه دي. تاسو په 4م کلاس کې بیا دغه په ویډیو کې هم وګورئ، د ګل دا پوره حصه به تاسو وګورئ. اینډ فیمیل ګیمیټس آر پریزنټ ان اویول. او د زنانه ذات چې دا کمې خلیې دي نو دا په اویول کې موجود دي. Do you remember structure of flower from grade 4؟ د 4م کلاس نه تاسو ته د ګل هغه تصویر او هغه ساخت یاد دی جوړښت. sexual reproduction take place in flowers. جنسي تولید چې کوم دی نو دا به کېږي په چا کې؟ په ګلونو کې. it include gametes formation، لکه په دې کې به ګیمیټ جوړېږي اول، په پولن ګرین کې به د نر ګیمیټ جوړېږي، په یول کې به زنانه ګیمیټ جوړېږي، او په پولن ګرین کې چې کوم ګیمیټ جوړېږي هغه ته موږ سپرم سیلز وایو، په یول کې چې کوم سیل جوړېږي هغه ته موږ ایکس سیل وایو، زنانه ذاتواله چې کوم خلي دي. نو دا به په ګل کې کېږي. په دې کې به څه کارونه کېږي؟ get includes په دې کې شامل دي په دې سیکشوال ریپروډکشن کې. دا زموږ سره چې په فلاور کې کېږي په دې کې it includes په دې کې شامل دي ګیمیټس فارمیشن. اوله کې به د خلیې جوړې شي یا ګیمیټس نارینه او زنانه خلیې، نارینه هغه په پولن ګرین کې جوړ شي او زنانه هغه په یول کې جوړ شي. زنانه خلیو ته ایګز وایي انډې، او د نارینه خلیو ته چې دی نو زموږ سره سپرم وایي، نطفه چې ورته وایي. ګیمیټس فارمیشن به وشي، اوله کې پولینیشن به وشي. پولینیشن دې ته وایي چې یاره د زنانه او د نارینه د ګیمیټس د یو بل سره یوځای شي. فرټلایزیشن به وشي. فرټلایزیشن دا چې دوی کله رايوځای شي نو دا بل یو سیل جوړ کړي، بل یو شکل به جوړ کړي، ته زایګوټ وایي. بیا به هغه ورو ورو غټېږي، سیډ فارمیشن، تخم به ترې جوړ شي، سیډ ډسپارسل، او بیا به دا تخم خورېږي. نو خبره چې دی نو د تخم نه روانه شو واپس په تخم باندې ودرېده. نو دا یو چکر غوندې دی، لایف سایکل په پلانټ یې دلته ورکړی دی. که تاسو وګورئ لکه یو بوټی دی دلته تاسو ورته وګورئ دا ګل یې ورکړی دی فلاور، او په دې کې چې دی نو پولینیشن شوی دی. پولینیشن مطلب دا دی چې د زنانه او د نارینه هغه حصې پکې هغه سیلز خلیې پکې یو بل سره میلاو شوي دي. چې میلاو شوي دي نو فرټلایزیشن شوی دی. فرټلایزیشن مطلب دا دی چې بل خلیه ته جوړه شوې ده، زایګوټ ورته وایي، بل یو شکل ته جوړ شوی دی. هغه چې ښه پوره غټ شوی دی نو سیډ تخم ته جوړ شوی دی، او د سیډ نه واپس هغه بوټی شوی دی. نو دا یو چکر دی چې دغه شانتې روان دی که نو. جرمینیشن یې شوی دی، جرمینیشن غټېدلو ته وایي. سیډ چې واپس غټ شو نو څه ته جوړ شو؟
بوټی ته جوړ شو نو بوټی و په هغه کې تخم وشو د تخم نه واپس بوټی جوړ شو نو دا چې دی یو لایف سایکل اف ا پلانټ د بوټي د ژوند یو قسم چکر شو چکر دې ته وایي سایکل چې یو ځای نه ته روان شي واپس په هغه ځای باندې ودرېږي نو دا خبره د دې بوټي د ګل نه روانه شوې وه واپس په دغه ګل باندې ودرېږي دا بوټی وشو په دې بوټي کې په اخر کې واپس بیا ګل کېږي په ګل کې به چې دی نو بیا فیوژن اف میل اینډ فیمیل ګیمیټس کېږي نو دا د بوټي د ژوند یو چکر شو د دې ځای پورې دا ویډیو پوره ده بیا ډېره زیاته اوږدېږي